تاسې ما ته اول دا وایست تر څه وخته پورې چارجونه دې لوحو ته را روان وه تر څو چې د ده د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر د بیټرۍ سره مساوي و. فرض وکړئ 2 کولمبه چارج ورته راغی توپیر برابر سو. نور چارج راځي؟ نه. زه به دلته یو جدول درته جوړ کړم. مثال په توګه باندې د بیټرۍ د پوټنشل توپیر څو و؟ دلتا وي به ورته ووایم او څومره چارج چې موږ ذخیره کړی. په یاد دوی دا ذخیره شوی چارج څه ته وایو؟ په دواړو لوحو نه په دواړو لوحو مجموعي چارج څومره ذخیره کیږي؟ 0 مثبت جمع منفي. د مقداري لحاظه دوی برابر د علامې فرق لري. مجموعي چارج په دواړو لوحو دایم څه نو یوه لوحه یې نیسو. فرض وکړئ په یوه لوحه څومره چارج ذخیره سوی؟ د کیو په اندازه. دې ته به زه ووایم کیو. اوس موږ تاسې ډېر ظرفیت والا کم یې ورته وایو چې ډېر چارج ورباندې ذخیره وي. تاسو په دې پوهېږئ چې څومره ډېر چارجونه دلته ولري هر کولمب یې انرژي لري. نو که زه ډېر کولمبونه ولرم ډېره انرژي که لږ کولمبونه ولرو لږ انرژي نو تر دغه ځای خبره دا ده چې ډېر چارج پر خازن راغی هغه ډېره انرژي ذخیره کړې ده. خبره په دې کې ده. اوس تاسو داسې تصور وکړئ چې هر کولم چارج دلته راځي د ده په څوکو کې د پوټنشل توپیر زیاتېږي که نه؟ اول کې خالص چارجونه پر لوحو 0 وه د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څه و؟ 0. کله چې چارجونه ورته را روان سوه د پوټنشل توپیر څنګه دی؟ په لوړېدو دی. تر څه وخته چارجونه دوی ته ورځي؟ تر څو چې د دې لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر د بیټرۍ سره مساوي کیږي. اوس فرض وکړئ موږ تاسې یو 10 ولټه بیټرۍ راخیستې ده. 10 ولټه بیټرۍ مو راواخیستل دې ته مو دا خازن مو ورسره بسته کوي. چارجونه ور روان سوه. هر کولم چارج چې راځي د دوی په منځ کې څه شی ایجادېږي؟ د پوټنشل توپیر. چې 2 کولمبه چارج ته ورسېدلو نور دا 2 کولمبه ته چې ورسېدلو د ده د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څو ته راغی؟ 10 ته. اوس تاسو وایست نور پر دې ذخیره کېدای شي که نه؟ نه نور نه ذخیره کېږي. موږ خو داسې یو کار وکړه چې د 10 ولټه پر ځای باندې 20 ولټه بیټرۍ ورسره بسته کړه. ښه خبره ده. اوس 20 ولټه چې بسته کړه چې 2 کولمبه چارج راغلی د ده توپیر څو ته راغلی؟ 10. 2 کولمبه نور هم راغی 20 ته ورسېدی چې 4 کولمبه چارج مو ذخیره کوي نور نو بیا چارج ورنغی تر 4 کولمبه پورې امکانات وه. بله بیټرۍ مو راواخیستل. فرض وکړئ دا 10 ولټه بیټرۍ دا مو بسته کړه. 10 کولمبه 2 کولمبه راغی توپیر څو سو؟ 10 ولټه. 2 نور رالی 20 2 نور رالی 10 6 کولمبه ته راورسېدی نور چارج نه ذخیره کېږي. دلیل یې څه دی؟ چارج ورځي نه هلته. په کم زور چې دا ټیله کوي چې ورې ولي په همغه زور دلته دغومره مثبت ایجاد سوی هغه یې بېرته ټیله کوي نه یې راپرېږدي. متوجه یاست؟ نور چارج ذخیره نه سو په دې ځای کې. دا ټول د یوه خازن داستان و چې ما تاسو ته وویل. اوس مو دا راایسته کوي دا خازن یو بل خازن مو راوړئ دلته مو بسته کوي. بل خازن څه زما مطلب څه دی؟ د هغه دا لوحې فرق درلودی د دې سره مساحتونه به زیات و کم و نږدې لرې هره مسله چې وه په هغه کې مو څه کار وکئ؟ بیټریګانې مو راوړلې او پر ده مو چارج کتی چې ته وده دا چارج په دې کې څومره راځي. فرض وکړئ 10 ولټه بیټرۍ ته چې مو دا بسته کوئ 10 ولټه بیټرۍ ته په دې باندې 15 کولمبه چارج راغی. یعنی هر کولمب چارج چې ورته راتلی توپیر د ده د لوحو ترمنځ توپیر څونې لوړېدی؟ 2 ولټه لوړېدی. اوس نو ستاسو په نظر دی تر څه وخته پورې امکانات لري چې چارج واخلي؟ یو کولم چارج ورته راغی د ده توپیر سو 2 ولټه بیټرۍ ده 10 ولټه نور چارج اخیستی سي. یو کولم بیا بل واخیستی د ده توپیر سو 4 ولټه بیټرۍ 10 ته نور هم اخیستلی سي. تر څه وخته دی چارج اخلي؟ تر څو چې د ده توپیر څو ته راورسي؟ 10 ته. چې د ده توپیر 10 سو د بیټرۍ څه نور چارج ورنغی چې وموکتی پر ده 15 کولمبه راغلی و. اوس تاسې دا خازن و دا خازن که مقایسه کوي کم یې ورته وایاست ظرفیت یې لوړ دی؟ د دوهم والا ظرفیت لوړ دی که نه؟ اوس تاسې ما ته څنګه په پوه سولي چې د دوهم ظرفیت لوړ دی؟ د دې دپاره چې اسانه سي راسي داسې یې جوړ کړي. هر کولم چارج چې ده ته راتلی د ده د لوحو توپیر څونې پورته کېدی؟ 15 ولټه پورته کېدی. په ده کې چې هر کولم چارج راتلی د ده توپیر څومره پورته کېدی؟ 2 ولټه. اوس تاسې راته وایاست د چارج په اخیستلو د لوحو د پوټنشل توپیر ډېر پورته ولاړ سي ظرفیت زیات دی که لږ لږ پورته؟ لږ پورته ولاړ سي. عینا فکر وکړئ لکه په یو ذخیرې درته ویښي لوښي وي د اوبو
موږ تاسې ټول ته مساوي نلونه راخلاص کړي دي د کم یوه ظرفیت زیات دی د هغه یوه چې ارتفاع ژر راپورته نه سي چې ارتفاع ژر راپورته سو هغه خو ژر ډکېږي او ظرفیت به یې کم به وي نو فرض وکړئ دا ذخیرې دلته پرتې دي دا مختلف ذخیرې دي موږ دې ټولو ته اوبه مو ورته راخوشي کړي دي په عین فشار باندې یو څه وخت وروسته چې مو وکتل په دې کې یو وخت وروسته دلته د اوبو ارتفاع راغلی په دې والا کې دلته راغلی او په دې کې دلته راغلی اوس موږ څه وایو چې په دې ټولو کې د کم یو ظرفیت زیات دی د څوم د دغه ظرفیت ډیر دی تقریبا ورته همدا مسله ده چې څومره چارج اخلي د د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر خو پورته ځي مګر چې څومره لږ پورته ولاړ سي نو دته به ډیر چارج ورسیږي ځکه د چارج اخیستلو پروسه څه وخت توقف کوي چې توپیر د بیټرۍ سره برابر سي نو چې څومره توپیر ژر برابر سي لږ چارج په ده راځي او چې څومره توپیر وروسته برابریږي ډیر چارج په ده راځي دا خبره د ستاسو په یاد وي د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر د ده د ظرفیت سره سرچپه اړیکه لري او چې څومره ډیر چارج واخلي د هغه سره سیده اړیکه لري ډیر چارج ظرفیت زیات دی لږ چارج ظرفیت کم دی اوس مو څه کار وکئ دا مو راواخیستی د 100 ولټه بیټرۍ سره مبسته کوئ اوس په دې څومره چارج راځي دی چې هر کولم بخي توپیر څونې لوړېږي 2 ولټه نو دی تر 10 کولم به پورې کولی سي چې چارج واخلي 10 کولم به پورې چارج راغی اوس د ده توپیر څه سو د لوحو یې 100 ولټه ته ورسېدی او په همدې شکل مثال اوس نو فیزیک پوهانو دلته ظرفیت څنګه معرفي کړی دی هغه خازن د لوړ ظرفیت لرونکی دی چې ډیر چارج ورباندې ذخیره سي او هغه خازن د لوړ ظرفیت لرونکی دی چې د چارج په اخیستلو کې د ده د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر لږ پورته ولاړ سي نو ظرفیت مو داسې معرفي کوي تاسو اوس توجه ورته وکئ ظرفیت مساوي دی په ظرفیت په سی توري باندې ښکاره کوو کپاسیټنس ورته وایي په انګلیسي کې په سی یې ښکاره کوي دا عبارت د څه څخه دی ذخیره شوی چارج د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څومره چې د پوټنشل توپیر د لوحو ترمنځ ډیر سي ظرفیت کم دی څومره چې د پوټنشل توپیر د لوحو ترمنځ کم وي پوټنشل ظرفیت زیات دی ځکه چې دا توپیر چې زیات تغییر ونه کړي د بیټرۍ څخه نور چارج هم ورته روان دی فرض وکړئ داسې یو خازن دی نیم کولم چارج ورته رالی توپیر یو وخت 100 ولټه ته ورسېدی توپیر نو په ده باندې مجموعي څومره چارج رالی نیم کولم یو بل خازن دی په هر کولم باندې توپیر یو ولټ راځي نو هغه تر څه وخته چارج اخلي عین تر 100 کولم به پورې چارج اخیستی سي دا فورمول یو بله مسله دغه ځای ته اوس وګورئ یو موضوع ده چې اکثرا شاګردان په دې کې اشتباه کوي ستاسې په نظر که یو خازن د یو قوي منبع سره بسته کو یعنی بیټرۍ زوروره وي د بیټرۍ ولټیج لوړ وي نو د ده به ظرفیت زیات شي او که د بیټرۍ ولټیج کم وي ظرفیت به زیات وي دغه دی وګورئ 10 ولټه مې یو بیټرۍ دا ده یو بیټرۍ دا ده یو بیټرۍ دا ده په ټولو حالاتو کې څومره چارجونه ذخیره سوي هغه ما تاسو ته لیکلي دي په کم حالت کې به ظرفیت زیات وي ما تاسو ته لږ د اوبو سره یو توپیر ورته ورکړئ مثال اوس موږ په لوښو کې داسې وایي چې څومره ډېرې اوبه ورته راسي هغه ظرفیت یې زیات دی دغه ځای د دې سره ورته والی نه لري که ته ووایه چې 6 کولم به نو دلته اوس ظرفیت ډېر دی په 2 کولم به کې ظرفیت کم دی دغه ځای مقایسه کولی سي چې دا د اوبو ارتفاع څومره پورته راځي نو تاسو چې اوس دا وایاست په زوروره بیټرۍ کې ظرفیت زیات راځي که په کمزوري کې اوس خو ما تاسو سره د ظرفیت اړیکه وویل ته به څه کار وکړې کله چې بیټرۍ 10 ولټه وه څومره چارج ورباندې راغلی و 2 کولم واضح کوي 2 کولم او دا 10 څو رالی ظرفیت 1/5 کله چې 100 ولټه بیټرۍ راله څومره ذخیره سو 4 کولم پر 100 ولټ 1/5 کله چې بیټرۍ 10 ولټه سوه 6 کولم به پر رالی 6 کولم پر 10 ولټ 1/5 اوس وایي ظرفیت د بیټرۍ د پوټنشل توپیر سره هیڅ اړیکه نه لري موږ وایي که زه دا زورور کم دغه هم ډېر راځي که دا کمزوری کوي دا هم کم راځي نو چې څومره چارج ذخیره سوی دی
او د پوتنشل توپیر چې څومره دی د دوی نسبت ته موږ تاسې ظرفیت لفظ کار کړی دی. صحیح خبره ده؟ نو اوس زه ظرفیت څنګه تعریف کم؟ داسې تعریف کم چې څومره ډیر چارج دی ظرفیت زیات دی؟ نه، داسې تعریفو. په هر کولم چارج د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر چې څومره تغییر کوي دا عبارت د ظرفیت څخه دی. په هر کولم چارج چې څومره تغییر کوي د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر دا عبارت د ظرفیت څخه دی. اوس که په هر کولم چارج د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر لږ تغییر وکړي دا لوړ ظرفیت دی. په هر کولم چارج اخیستلو که د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر ډیر تغییر وکړي دا ټیټ ظرفیت دی. زه به واحد جوړ کم، بیا یو واحد ظرفیت چې درته تعریف کم تاسو نور بیا ټول ظرفیتونه خپله تعریفولی سئ. اوس وایاست مختلفې بټریګانو کې ظرفیت څه رالی؟ برابر. اول راته وایاست واحد دا هم یو سکالري کمیت دی. دې ته موږ څه وایو؟ د خازن ظرفیت. کپاسیټنس ورته ویل کېږي. ښه واحد یې راته ووایاست کولم پر ولټ. چارج کولم په نړیوال سیستم کې او د پوتنشل توپیر ولټ. کولم پر ولټ. دا کولم پر ولټ په غټ اف باندې ښکاره کوو. دا څه ویل کېږي؟ فاراد. دا فاراد ویل کېږي. ګوري فاراد دا د فارادې نوم دی، مایکل فارادې. دا د هغه د نامه څخه اخیستل سوی، خو دغه د ظرفیت واحد به فارادې نه وایاست، دا به څه شي وایاست؟ فاراد. فارادې هم یو واحد دی. دا فکر کوم په کیمیا کې به تاسې کار کړی. فارادې دا عبارت د څه شي څخه دی؟ دا د یو مول الکترونونو چارج دی. یعنی فارادې په حقیقت کې کولم پر مول دی. دا تاسو په کیمیا کې کار کړی دی، هغه ځای کې مو ویلی فارادې. فارادې عبارت د څه شي څخه دی؟ کولم پر مول. او دا څه شي دی؟ کولم پر ولټ. فاراد. دا فارادې دې ته بیا داسې یو سمبول کارو چې غلط نسی، دا هم په غټ اف مګم ای ورسره ورکوي. دا بل واحد دی، دا جدا مسله ده. دا فاراد سو. اوس زه تاسو ته یو واحد فاراد معرفي کوم. یو واحد ظرفیت. ظرفیتونه په څه شي اندازه کوي؟ په فاراد. یو فاراد، دوه فاراده، لس فاراده، شل فاراده، 50 فاراده. وروسته درته راځم چې دا فاراد څومره عملي دی او څومره عملي نه دی. اما دا تاسې اندازه کوي په فاراد. اوس یو فاراد چې مې درته تعریف کوي، نور بیا تاسې د ظرفیت په تعریف کې هېڅ مشکل نه لري. یو فاراد ظرفیت څومره ظرفیت ته وایي؟ چې د یو کولم چارج په ذخیره کولو د ده د پوتنشل توپیر یو ولټ سي. که چیرې یو خازن تاسې ودرلودی، په هغه کې یو کولم چارج راغی او د ده د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر څومره زیات سو؟ یو ولټ سو. اول په لوحو کې چارجونه څه دي؟ خالص چارجونه صفر. یو کولم چارج ورته راغی، اوس توپیر ایجاد سو. که په یو کولم چارج د یو کولم چارج په ذخیره کولو که چیرې د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر یو ولټ، نو د خازن ظرفیت یو فاراد بلل کیږي. اوس تاسو راته وایاست دا د خالص د چارج د ذخیرې خبره سوه په ظرفیت کې؟ نه. د څه شي خبره راله؟ چارج خو د ذخیره کوي، خو د دې چارج په اخیستلو په لوحو کې څومره توپیر ایجاد سو؟ د یو کولم په اخیستلو باندې یو ولټ توپیر ایجاد سو. دغه خازن ته څومره وایو؟ ظرفیت یو فاراد دی. که د یو کولم په اخیستلو سره د لوحو ترمنځ توپیر تر یو ولټ زیات سو، دا تر یو فاراد کم دی. او که د یو کولم په اخیستلو سره توپیر تر یو ولټ کم سو، دا تر یو فاراد زیات دی. اوس تاسو راته وایاست 15 فاراده ظرفیت څه معنا لري؟ داسې یو خازن دی چې 15 کولم به چارج ورته راورسېږي، بیا د ده د لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر څو راځي؟ یو ولټ. 3 فاراده څنګه دی؟ چې 3 کولم به ورته راسي، څه راځي؟ یو ولټ. توجه ورته وکړئ. 15 فاراده تاسې څه وویل؟
چې په یو کولم باندې توپیر څو راځي په 5 کولمبه باندې توپیر څو راځي 1 ولټ او 3 فاراده تاسو ویل یا فرض وکړئ 2 فاراده تاسو ویل دا په 2 کولمبه باندې توپیر څو راځي 1 ولټ اوس موږ دا دواړه راواخیستل د 10 ولټه بطرۍ سره هم بسته کړو اوس وګورئ چې ظرفیت زیات همدا خبره هم بیا غلطه نه ده چې ډېر چارج ورباندې راځي خو یوازې د چارج موضوع هم نه ده او ګورئ کله چې ظرفیت معرفي کوئ دواړه به یاد کړئ دا میم د 10 ولټه سره بسته کوي دا میم د 10 ولټه سره اوس ګورئ دته دا د 10 ولټه سره چې بسته سو دا په هر 5 کولمب اخیستلو باندې 1 ولټ تغیر کوي اوس دې والاته دلته درته وایم 5 کولمب ورته راغله توپیر څو سو د لوحو کې یو بطرۍ څو ده 10 نور هم ورته راځي و ځکه بطرۍ 10 او د لوحو کې اوس توپیر څو دی یو 5 کولمب نور هم ورته راغلی اوس د توپیر څو سو 2 5 کولمب نور ورته راغلی 3 5 کولمب نور راغلی 4 5 کولمب همداسې یعنې څو واره 5 کولمب راغلی 10 واره 5 کولمب مجموعي پرده چارج څومره جوړ سو 10 ولټه نور چارج ورته راځي ځکه د پوټنشل توپیر د بطرۍ سره مساوي سوی اوس ګوري دا څه کار کوي دې ته چې 2 کولمب راسي توپیر څه کیږي 1 ولټ 2 کولمب ورته راغلی توپیر څو سو 1 ولټ بیا 2 کولمب راغلی 2 ولټه اوس د په لوحو کې د پوټنشل توپیر 2 دی او بطرۍ څو ده 8 ده او بطرۍ 10 ده نو نور هم ورته راځي ځکه توپیر د پوټنشل سته نو بیا 2 کولمب راغلی اوس 3 ولټه سو او څو واره 2 کولمب راغلی 10 واره اوس مجموعاً چارج پرده څومره راغلی 50 پرده څومره راغلی 20 متوجه سولې مسلې ته دا خبره په دې شکل باندې ده نو چې څومره د چارج په اخیستلو د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر کم تغیر وکړي د هغه ظرفیت لوړ وي او څومره چې د چارج په اخیستلو د پوټنشل توپیر زیات تغیر وکړي د هغه څه او د هغه پوټنشل د هغه ظرفیت کم دی فرض وکړئ یو بل خازن دی دا دی 0.5 فاراد 0.5 فاراد اوس څنګه سو یو کولم چارج ورته نیم کولم چارج راسي د 1 ولټ کیږي په بل نیم باندې څو کیږي 2 ولټه نو دی چې هر یو کولم چارج اخلي د توپیر څو راځي 2 ولټه یو کولم بل رالی 2 ولټه بیا یو کولم راغی 2 ولټه توپیر بیا یو کولم 2 ولټه توپیر او بیا هم تر دې ځای راورسېدی اوس د لوحو کې توپیر څو راغلی 8 بطرۍ د 10 پرده څو چارج راغلی 4 کولم به یو کولم چې بل هم ورته راغلی د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څو 10 نور د بطرۍ څه دلته چارج نه راځي نو پر دې څومره چارج راغلی 15 کولم به نو د دې ظرفیت څه سو نور هم ټیټ متوجه سولې د یو فاراد تعریف چې زده کوي بیا د ظرفیت ټوله مسله ستاسې ذهن ته راځي اوس تاسې راته ظرفیت چې څومره چارج ذخیره شوی په دې پورې اړه لري او که د څوکو په پوټنشل پورې د بطرۍ یا د موږ د دوی د نسبت څخه د دې محاسبه لاسته راځي د یوه تابع هم نه دی دا